د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د افغانستان د اسلامي امارت د بریا د دریمې کلیزې په مناسبت تېره شپه ښار ته راوتلی و او په ګڼو سیمو کې د ملي شعارونو ترڅنګ د افغانستان د اسلامي امارت سپین بیرغونه هم رپاند کړل. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې خلک هم هڅه کوي ترڅو د بېلابېلو پروګرامونو په ترسره کولو سره د خپلواکۍ له دغې ورځې څخه لمانځنه وکړي. د بلخ د اطلاعات کلتور ریاست همداراز د مزار شریف ښاروالۍ له لوري په ښار کې تزیینات دا د پیل شوي دي او په ټول ښار کې به بیرغونه لګیږي، ګروپونه به لګیږي او تزیینات به ترسره کیږي. همداراز مزار شریف ښار کې ولسي خلک هم د دې ورځې په مناسبت باندې یو ولسي غونډه لري. ځوانان ښار ته راوتلي دي، خلک راوتلي دي او د دې ورځې لمانځنه کوي. انشاءالله چې دا ورځ به په یو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي. ورته مهال د مزار شریف ښاروالۍ مسؤلینو په خپلو څرګندونو کې وویل چې دوی هم د اسلامي امارت د مشرانو له لوري د ورسپارل شویو هدایتونو په اساس هڅه کوي ترڅو په څراغونو د ښار د بېلابېلو سیمو د روښانولو ترڅنګ ملي شعارونه او سپین بیرغونه هم حذف کړي. دا د خوښۍ ورځ ده، نو خوښۍ ورځ باندې ډېر آمادګي صفاهي ته هم وي، هر څه ته آمادګي وي. دوی د خپلو بخښونو کې خپلې صفايي او هر څه ته خپله آمادګي وښیي او ښودلې ده. انشاءالله زه مطمئن یم دې ناحیې نه. آمادګي مو دغه نیولې انشاءالله چې راتلونکې چهارشنبې زموږ د استقلال او د فتحې ورځ ده، نو موږ عملا دلته کار شروع کړی. تاسو وینئ د پاره د ښار د تزیین دپاره، د ښار د نظافت دپاره شپه ورځ مو پر ځان باندې یوه کړې ده او دغه آمادګي نیسو دغه استقلال و جشن. د مزار شریف اوسیدونکي د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د یرغل پای یوه زړه راښکونکې پیښه بولي، په وروستیو 3 کلونو کې په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت له کړنو څخه ستاینه کوي. د امارت نه ډېر راضي یاست، نام خدا ښه فعالیت کوي، د شپې طرف نه ښه امنیت ده، خلک ګرځي ګاش ګزار کوي او بل دا کار چې هغه ده دا ګروپونه روښانوي نړۍ دا خپله یو غټه بریالیتوب ده. نو خدای پاک دې دې وطن کې آرامی راوړي. موږ تاسې پاککاری است. شهروال نام خدا شهر مزار شهر بسیار پاککاری است. مقصد اینه چیزا چتر نمیمانه. شهروال صاحب نام خوب است، ما با همکاری میکنیم. تمه ده چې د زمري میاشتې له 40مې نیټې څخه چې د افغانستان د اسلامي امارت د بریا ورځ ده، په بلخ ولایت کې د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې لمانځنه وشي.